په وروستیو ورځو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته شوې ده، خو د هیواد یو شمېر ښاریان وایي چې د ډالر د بیې له راټیټېدو سره سره د نفتي او خوراکي توکو په بیو کې ډېر بدلون نه دی راغلی. دوی له مسؤلینو غواړي چې د نفتي او خوراکي توکو د بیې راټیټولو ته توجه وکړي. او الحمدلله ډېر نرخونه کېناستل. مثلا یو اوړه ول مخکې په 1400 روپۍ بوجۍ، نن موجوده په 1400، غوړي ول مثلا په 900، نن دي په 800. د هر شي سره نرخونه راغورځېږي. نو در بخش خوراک کباب خو نرخ‌ها پایین شده، روغن و آرد و برنج و چای گپا پایین شده، مگر در بخش روغنیات مثلا تیل و گازی چیزا بسیار قیمت از حال هم نرخش بلند است. په ورته وخت کې په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو یو شمېر پلورونکي په هیواد کې د ډالرو د بیې په راټیټېدو خوښي څرګندوي او د اسلامي امارت د حکومت په 2 کلونو کې د افغانیو د بیې د ثبات په اړه هم ډېر خوشحاله دي او وایي ورځ په ورځ د خوراکي توکو په بیو کې بدلون روان دی. د نرخونو د ډالرو دغه تفاوت راغلی دی چې غوړي په 880 کې اوس په 850 کې دي، چې 300 کې اوس 320 کې دی. نو د ډالرو سره تفاوت راغلی دی، یو اندک تفاوت تو نرخونو کې راغلی دی. انشاءالله ډالر که همداسې دغه نور هم تفاوت شده است. آرد قزاقستان بودجه آرد قارمچا 1630 افغانی بود، حالا فعلا 15.5 الی 1600 است. آرد ازبکستان 350 افغانی است. از شاربال صاحب خوش هستیم که بیادر نسلامه توضیح میکنن، بررسی میکنن، ماندهی را بررسی میکنن، دکاندارا را بررسی میکنن. نسلامه برای ما داده که ما نسلامه بالا سودا کنن نمیتونیم. همه ملت خوش باشه که نسلامه داده، دلپور سودای خود از یک دکان میکنن. اگر نرخنامه نباشم 100 دکان میگرد، اون مسلمان هم سرچرخک میشه که بیادر یک دکان 1600، یک دکان بیادر 13.5. له بلې خوا د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې مشر د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د تبادلې د بیو کمیدل د هیواد د اقتصاد لپاره یو ښه خبر وباله او د هیواد له ټولو سوداګرو یې وغوښتل چې د خپلو توکو د پلور او اخیستو لپاره د افغانۍ ورځني نرخ څخه کار واخلي او خپلو سوداګریزو توکو بیو کې د بدلون راولي. دلار برای هموطنان خود اطمینان بدیم که الحمدلله بعد از خیلی وقت بعد امروز به 79 روپه که بسیار یک نرخ فعلا نرخ خوب است. امیدوار هستیم که از این کده خوبتر شود پایین آمده و از اصناف و دکاندارای خود و از تاجرای محترم هم پایشمایی است که نرخ که امون رقم که قبلا به دلار سنجش میکردن ضرب میزدن، مثال به 85 روپه و حالا اگر ایره محاسبه میشه به 79 روپه، طبعا نرخ پایین است دیگه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مرکزی بانک په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دغه بانک په تیرو 10 ورځو کې د هیواد په بازارونو کې 2 میلیونه ډالر لیلام کړي دي.